بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو هريرہ سے فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله نشتر او دس هغه چا چې یاد نکي اسم الله نوم د الله عليه پدې باندې. اخرجه احمد حديث مسند احمد کی راغله ابو داود ابن ماجه باسناد ضعيف فسند ضعيف سرا. اسم الله نه مراد بسم الله دا. امام احمد په دې باب کې مطالعه کړی دا او ما چې ټول حدیث د بسم الله کتلی دي نو په دې کې څنا ضعف خامخاوي نو دی وجنه دا نفي د کمال لا نفي د صحت نه ده نفي د صحت نه ده یعنی په غیر د بسم الله نه او دس کیږي. خو بسم الله چې دا حکم د بسم الله هغه سنت مؤکد ده. حکم د بسم الله څه ده؟ سنت مؤکد ده. ځکه بل حدیث کې دا راغلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې چا په اوداسه کې بسم الله ویل نو دای د ټول بدن صفای ده او کوي نه ویل نو صرف اعضاء د اوداسه د پاره سره صفای ده. نو هغه حدیث بیان دی د دې لپاره چې نفسي بسم الله د صحت لپاره شرط نه بلکې د کمال لپاره شرط. تاسو په هیږي نو په حدیث کې نورې فائدې او اهمیت دا اوداسه چې په بسم الله باندې وکړې شي دا بهتره ده. او دویم حکم د بسم الله چې هغه سنت ده. او په دې باره کې راجح قول عمده امام احمد بن حنبل دی چې هغه وایي د دې باب احادیث خامخا متکلم فيه دي. ګورې ما سره په دې شرح کې لیکي قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء فغاية ما في الباب ان التسمية سنة لتعاضد هذه الاحاديث بعضها ببعض. ذکر چې دا احادیث اگر که ضعیف دي خو بعضو لره قوي کوي نو سنت دي شي که فرض نه نو سنت دي شي. او موږ یو چې هغه بل حدیث کې بیان راغلی دی چې چا بسم الله ویل نو دا د ټول بدن صفای ده او کوي نه ویل صرف د اعضاء او د اوداسه صفای ده. نو د ټول بدن صفا کول پکار دی او اندامونه د اوداسه ټول بدن بهتر نو حکم دغه شو. تاسو په شوي مليانو او شیخ عثیمین رحمه الله په سنتیت دا دلیل هم نیولای دی چې دا د دې حدیث ظاهر مراد نه دی ځکه مخکې تیر شو ډیرو صحابه کرامو تعلیما او دسونه وکړل. وضوء تعلیمی عثمان کړي علي صاحب کړي دی مخکې تیر شوی دي او هغه ټولو کې تعلیما وضو کې بسم الله ذکر کړي نه ده. نو که چرته دا شرط وي او فرض وي نو هغوی به ویلی چې بسم الله څه کوي بیا وایي او سنت ورته ولې یو ځکه چې یو خدا احادیث بعضو لره قوي کوي او بل هغه حدیث په معرض د بیان کې دی چې وروره که چا بسم الله ټول بدن صفا کوي او کوي نه ویل اندامونه د اوداسه صفا کوي. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه رواية ده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرج أبو داود بإسناد ضعيف. طلحة بن مصرف ده كنا ابو محمد او ابو عبد الله طلحة بن مصرف
مصرف په ضمیر د میم سره ثقة من اعلام التابعین د پنځمې طبقې نه ده او قاری او فاضل شخص یو 12 هجری کې وفات ده. هر چې د پلار ده طلحه بن مصرف د پلار چې ده مصرف مجهول الحال ده. نو د پلار چې ده عن ابيه په راغله کنه نو روایت د مجهول نه په راغله دی وجنه دا حدیث ضعیف شوی دی. دا راوی دا د دی راوی او استاد چې ده پلار ده په دې حدیث کې دا پلار مجهول الحال له مجهول الحال دی ته وایي چې په د جرح او د تعدیل په امامانو کې دو امامان تعدیل ونکي او یا صرف یو راوی تی ومندل شي یا صرف یو راوی تر شي ومندل شي دویم شاګرد دی نه دې ته مجهول وي. نو دا مجهول الحال راوی چې راځي سند کې دا د اقسام د ضعیف نه وي. صحیح شلا عن ابيه عن جده د جد نومي کعب بن عمر ده او یا څوک کوئی عمر بن کعب ده. په کوفه کې وسیده او صحابي ابن عبد البر دا ویلي دي او څوک وایي چې دا صحابي منو څوک چې انکار کوي دا غي اوس دلیل نشته دی نو راجح دا ښکاره کیږي دا صحابي دی نو حدیث مرفوع شخه منقطع نشه ولیکن دا پلار چې د مجهول دی نو په دې وجه دی حدیث ته ضعیف ویل شوی دی. نور نفس مسله ثابت ده په دلیل د نور او حدیث سره ذکر دا خبره د مقام کې چې په مزمزه او استنشاق کې یو وصل له بل فصل له وصل دی ته وای چې یو چون کې وبره واخلې نیمه خلی ته واچې نیمه پوزې ته دا د امام شافعي مسلک دی او فصل دی ته وای چې د خلی ته ځان لدري کرتی وبو واچ او پوزې ته ځان لدري کرتی وبو واچ دا هم جایز ده ځکه دا حدیث پکې دی. وکله چې ته په هغه مقدار شرعي باندې عمل کې چې یو مد باندې رسول الله او داس کړو پرون تیر شو ثلثه مد په ثلثه مد باندې او داس وکړو شو نو هغه چې کله فصل کې نو به کله وبکم شي چې فصل کې نو کله وبسکی کمی نو وصل بهتر دی او فصل جائز دی. وصل بهتر دی فصل دی وصل او فصل پوښ ان شاء الله او حدیث په دغه وجه ضعیف دی. وعن علي رضي الله تعالى عنه روایت کړه شوی د علي رضی الله عنه فی صفه الوضوء په بیان د طریقې دا او داسه کې ثم تمضمض بنبي عليه السلام خلیته وبواچ ولی واستنصر او پوزه واپس صفا کړه ثلاثا سواری درې واری یو مضمض خلیته به وباچ ولی وينثر او پوزه به دوباره سن کوله من الكف الذي دهغ ورغوینا ياخذ منه الماء چې د کم نه به وبراغستلې یعنی دا اشاره کوي وصل ته. ثم تمزمز واستنصر ثلاثا او يمزمز وينثر خلیته به مواچول او پوزته به مواچول دا هغه کف نه کم چې وبراغستې نو دا وصل شو که فصل شو وصل شو نو بیان د وصل کوي. اخرج ابو داود والنسائی دا حدیث راوړ ابو داود او نسائی وهي گئی دی وينثر من الكف الذي دې مطلب دا دی چې ويدخل الباقي في انفه للاستنثار چې کوم به د کف نه پاتې شو خلی کې به واچول باقي به پاتې شوی نو نثر معنا دا چې پوجي ته ورننه وستلی او به صفا دا مبارک پوری شب دا وای ها او دا کار به درې کرتے کو. وعن عبد الله ابن زید رضی الله تعالی عنہ فی صفه الوضوء په طریقه د بیان دا داسه کې ثم ادخل يده بین نوی استلاس پل فمضمض خلیت ابواش ولی واستنشق او پوجت واش ولی من کف واحدة لیور غوینا يفعل ذلك ثلاثا دا کاری سواری کو
دریوالي متفق عليه. غرض د ابن حجر سے د دریوالو حدیث ردا ثابتول چې وصل بهتر دی او فصل جائز دی. وصل بهتر دی او فصل جائز دی. تاسو په شوي یا چا دا تطبیق کړی دی چې دوی وایي چې وصل ضعیف ثابت دی، دا فصل ضعیف ثابت دی. ضعیفه طریقه دا ده چې مزمزه او استنشاق کې فصل وکي، او جائز او بهتر طریقه دا ده چې دا نه قوي طریقه دا ده چې وصل وکي. ضعیفه دا ده چې فصل وکي، قوي طریقه دا ده چې فصل وکي، دا وصل وکي، او جائز دا ده چې فصل وکي. جائز دا ده چې فصل وکي. تاسو پوه شئ دا تطبیقونه دي. بس دا په دې درې وړو حدیثونو کې دا یو مسله واخا فقهای کرامو دا درې وړو طریقې سنت بللې دي، لیکن دې کې شک نشته دی چې زیاته اثبت او صحیح طریقه هغه د عبد الله ابن زید حدیث دی، ځکه دا د بخاری او مسلم حدیث دی او دا نور د سنن روایت دی. دې کې د چام شک نشته دی چې بهتره کومه ده. خو احناف وصل نه مني، هغه وصل نه مني، هغه د وصل حدیث حمل کوي په تعلیم باندې. د الله رسول تعلیم خو د تعلیمي وضو کو ځکه فصل ونه کو. که نور څوک چې حقيقي او داس کوي فصل وکړي. نو موږ چې تعلیم دا زید بیان دی کنه که چرته وصل نه جایز ویلی دی چې ګوره زه دا تعلیمي او داس کوم تاسو به وصل نه کوئ. حالان کې د سی ویلی نه دي، صحابه کرامو د سی ویلی نه، نو معلومه ده چې وصل اولا او بهتره ده. قوي طریقه څه ده؟ وصل. وعن انس رضي الله تعالى عنه دا نصر رضی اللہ عنہ نقل لی قال دے فرمائی رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ولید نبی علیہ السلام یو سڑے وفی قدمی یو د په قدم کی مثل الزفر پشان د یو نکو لم يصبه الماء چنو رسیدل هغه ته شیشه او بو. فقال نبی علیہ السلام فرمایل ارجع واپس فاحسن وضوءك خستک خپل ودس. ابو داود نسائی دا حدیث را وڑے دے. ما يستفاد من الحديث وجوب الامر بالمعروف. امر بالمعروف فرض دے، ځکه نبی علیہ السلام چې دلته بیان کوي د دې لپاره کوي چې زما امت دم داسي وکي. اے ولتکم منکم امه يدعون الى الخير. فتاسو کې یو جماعت وي داسي. دغه فائدہ ترک د مامور به عمدن وی که جهلن وی نو دا معذور نه دی. ان ترک المأمور لا يعذر فيه الجهل. معذور به پدې کې جهل نه وي، ځکه خو وتویل چې دنه قصدن نه پاتې شي، خو سهون دي پاتې شي. ارجع فاحسن وضوءك. نو فاحسن به دې ته نه وایي چې صرف هغه وځ جلون کا ګوره، دا خبره ذهن ترانه ولې. فاحسن معنا دوباره او دس د سره وکا. دې وجنا د حدیث نه دا فائدہ معلومیږي اشتراط الموالات. او داسه کې موالات سره دا فرض دی، یو بل پسې اندام منځلو فرض دی. خدي په خلاف د غسل چې غسل چون کې پشان د یو عضو دی ټول بدن لم دولي، نو کاغی کې وجه زیات شي. ګوره حدیثو کې تطبیق ډېر ګران کاری. یو حدیث کې دا دی چې نبی علیہ السلام یو لمعه په غسل کې پاتې شو او مانځه تر وته چې وی کتل ځای وجه به ته بس د لمدو وختونه هغه وجه زیلون کړ. نو الته به تایران شي دا څنګه چلې دلته په داسې کې د سر نه او داس بکې او په غسل کې به مغل وجه زیلم دی. نو جواب دا دی چې غسل کې موالات متصور کیږي نه، خو ټول په شان د عضو واحد دی. دا اول نه اخره پورې به ټول څه کول شي؟ لمدول شي. نو باغی کې د سر نه غسل کول نشته او داس خو چې د بیل بیل اندام نه، نو په دې کې موالات شرط دی. نو دوباره به بیرته څه کې
او داس پر سر نه کې او دې حدیث نه استدلال کړی شوی دی ښا ارجع فاحسن وضوءك واپس خپل او داس خسته کا د حدیث نه فائدې استيعاب الاعضاء واجب في الوضوء ټول اندامونه واجب دي چې په اوداسه کې سره لاندې کی په خلاف د تیمم چې احناف پاغي کوم د استيعاب قائل لي خو هغه کې استيعاب نشته دی بنا د تیمم په تخفیف دا تخفیف په دې کې چې بس نفس لاس راخ کړه د سر د مسې په شان دي نو بس دا کافي دی نن تراله خبره هم دا مسله وي د غاخونو دا کچا غاخونه خوستي خو دې کې ور سره اتفاق نکوما کچا غاخونه مصنوعي خودلی او غاخونو کې فراخواله او بمن تورجی خو سیدا کني وي غاخونه به وباسي خبره پوه شئ نو موږ چې ځان غاخونه خو به دې ویستل چې کونډه لرله اوس خو پاخه غاخونه دي اوس خو لري کیږي نه صحیح شنه نو وما جعل عليكم في الدين من حرج او البته ناخن پالش نه دی داخلي چې لګي دي سره او د سو غسل نه وزي نو ناخونه کې رنگ دا نه دا نه هو هغه چې وینو او داس نه کیږي هغه به اول د مسلمان نشان سره خایيږي نه چې استعمالي کې به استعمالي لري کوي به او داسه کې به لري کوي تاسو پوه شئ ها بس وعنه او د عبد الله بن انس رضی الله عنه نقل كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا بالمد او دس بکو په یوم سوتوي دوله په سمري معتدل دوله په نیمه کیلو مد چې ده نصف کیلو ته ویل شي دین تراله خبره او ويغتسل بالصاع او غسل به کو په صاع باندې الى 5 امداد تر 5 مدونو پورې یعنی او صاع خو څلور مودي لګ زیاته پکې به کله کېدنو کله به 5 مودو باندې ولمبل نو یو صاع 2.5 کیلو دي یو صاع څو دي 2.5 کیلو نو چې نیمه کیلو سره نور واچي نو 3 کیلو شي نو 3 کیلو 5 مود شي یعنی په 3 کیلو باندې به غسل کو او په نیمه کیلو باندې به او دس کو متفق علیه خدا په اتفاق د ټول محدثینو چې دلته دا حد توقیفی نه دی مراد کې دې شي لګ د دین یو سړی کم استعمالي کې دې شي لګي زیات استعمالي خدا چې توس پواره را پرې دي او شروعي بس دا به د سنت خلاف دا کم چې کله مسنون غسل کې یو کله غسل لپاره د تبرید وی مولانا ځان یا ګرمي هغه کې خو چرسمه به استعمال دي یا د نظافت پر شیمپو او صابون ونو چاغي کې ډېر شي خیر دی خو که جنوب وی یا د جمعې د ورځې لپاره یا د عرفه یا د اختر د ورځې لپاره غسل کې یا د احرام لپاره غسل کې نو اول په مسنونه طریقه عمل کوه مسنونه طریقه الوضو کا وضو الصلات او به چې کوم ده سر درې واره انځل او ټول بدن یو واره طریقه می ته خودلې ده وای نه خودلې غسل باب تر شي نه هغه کنت کې درشته را بشي ان شاء الله زه تاسو ته طریقه وښیم د غسل ښه دو درېمې امخ کې دو درېمې تیر شي کله به اودس کو په دو درېمو حصو د مود یعنی مود خو نیمه کیلو ته وي خو نیمه کیلو چې درې ځای کې نو په دو ځای به اودس وکړای یو به فاتح نو دا تقریبي قول له تقریبا کله د مود نه پس زیات شي یا لږی کم شي خیر دی نشي حد فاصل نه دی مراد عائشه رضی الله عنها باندې عروه اعتراض کړو خپل خوري چې دا څنګه چلې په یو شاوګو څنګه لاندې ځرانه کنه وی رسول الله چې متوفر الشعر استاد د ټول نه هغه وخت ډیرو هغه بهم ځین ته نه پریوتله خادمي ته ویل پرده ونی شي او ګډي وداویا کارو او دای خوره خو پشان د بچي نو هغه یو شاوګي راوړلې غسل په وک او داغې نه ورسته ویلا سوچت کړ پر دې نه و چې ابن فروخ د مرغۍ بچی دی وخت او به په سر باندې یتیم واړولې یعنی کی دا سمو چې نه کیږي ما خپلم پکړی
څوک چې مسنون عمل کوي په دې کې به ډېر خوند دي ښا مولانا نو کې سو حدیث پاتې باب کې دا به یو کنه خو به یو عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل ما منکم من احد نشتوتن پتاسو کې يتوضا او چې ودس کوي فيسبغ الوضوء كامل کې ودس ثم يقول بداو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله معنا خو درځي کنه گواہی کوم د دې خبرې چې نشته معبود سوا د الله نه یو د شریک نشته د لپاره وحده په ترکیب کې څه واقع دی دا تاسو سوال شي سبا لپاره جواب برا کوي واشهد ان محمدا عبده ورسول گواہی کوم د دې چې محمد صلی الله علیه وسلم بنده د الله دی او دا رسول دی الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه مگر کلاوی د دروازې د جنت الثمانيه ته پکار دی تو پکار دی که ته پکار دی چیز ربی بن الثمانيه جنتی خو صحیح دی مجرور دے مضاف الیہ دے والثمانیہ شه دے دم مجرور دے جر د سره پاره دے لا 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 هذا متكلم بلا اراده في ذهن کی راشی موصوف صفت د چا دے دال جنتی دے جنتی الجنه خمانه بسنګ کې خلاوی کې د دروازې د جنت دروازې ته دي که جنت ته دي ته څنګه چې د جنت صفت ده جنتونه خو څلور دي دو جنت د سرو زرو او دو د سپینو زرو تاسو اندي ویلي سورۃ الرحمن کې ویرین دی لکه ولی من خاف مقام ربی جنتان او من دونهما جنتان نو دو جنت شو دواغه شو څلور شو دروازې ته دي نو الثمانیه وخا سوا ابواب الجنه الثمانیه زکه دا صفت د سره سوال در باندې وکم ابواب خو نکره ده او الثمانیه خو معرفه ده حالی شیر باشد خوگیر باشد الثمانیه تو صفتی چی شد ابواب شد نی این آلی خو ابواب نکراس الافلام نداره و الثمانیه تو از که نیست نیست نی يدخل من ايها شاء داخلي وجه كم يود دين فخي وهي مدتا مولانا غم معرفه رزق اضافت شی په اضافت معنوي کې مضاف معرفه هغه معرفه به اضافت ده او ثمانیه معرفه به الفلام ده نو اوس خود ویني چې ما ویني صحیح شو دا د دې حدیث مسائل به پریدو ښا مولانا چې تفریم خراب نشي وبالله تعالى التوفيق.